څلورمه برخه جوجو ناول لیکوال نصیر احمد احمدي غږ جیلاني ساج. جوجو وویل یوه ټکي ته مې پام سو، وړې نجونې نومونه لري، زرمینه، طاهره، ملالۍ، خو چې غټه سوه او واده یې وکړ بیا یې نوم بدلیږي. تورسرې، سیاسره، کډه، عجزه، د حیوانانو مور، بلا. دا ولې؟ تواب په غوسه وویل دا مه راته وایه چې له نیکه وپوښته. جوجو وخندل. ها ګرانه سپکه مې نه در باندې لورېږي، خو که ور باندې پوه سمه بده به نه وي. تواب فکر یووړ، یو دم یې وویل راځه. هلک د باندې ووت، د کلا دروازې ته ورغی. شنه فصلونه ولاړ ول، د دیکان کوچني زوی د پیازو له نریو ډکو څخه واښه لرې کول. تواب پر پوله ورته کېنست، د ځان په منګ هلک ته یې وویل پلار دې څه نومېږي؟ هلک وخندل. نوي خو نه یو راغلې، بازمیر نومېږي. ښه نو د مور نوم دې څه دی؟ هلک یو دم ولاړ سو. تواب یې تر ګریوانه ونیو، دواړه له اوبو ډک لښتې ته ولوېدل. بازمیر راغی، خپل زوی یې له ولیو ونیو، خو هغه زورونه وال، په هوا کې یې تړلي سوکان تاوېدل. تواب له اوبو پورته سو، پر خوله یې لستوڼی تېر کړ، ونیوه. د بازمیر زوی په دوه کېدو زورونه یې وال. وخت ووت، جنګ سوړ سو. بازمیر د شخړې علت وپوښت. زوی یې وویل چې زما د مور نوم یې غوښته. سړي ته غوسه ورغله. تواب ته یې وکتل، په کاوړ یې وویل ته بد اخلاقه یې، نیکه ته دې وایمه. تواب روان سو، نیغ کور ته لاړ. د مکتب کتابونه یې راوپلټل. جوجو وویل پزه دې هم وینه ده. تواب په دیوال کې ټومبلې وړې اینې ته ودرېد، د مور په ټیکري یې پزه پاکه کړه، بیرته په خپل ځای کېناست. جوجو وخندل. نو ته بد اخلاقه یې؟ هلک په غوسه ور وکتل. جوجو وویل ټوکه وه. تواب یو کتاب ور واخیست. جوجو وویل ښه نو د ښځې د نوم اخیستل بد اخلاقي ده. تواب په خبر کې ور ولوېد. نه پوهېږم، خو دوی یې شرم ګڼي. د کلا دروازه وټکېده. تواب ورغی، سرمعلم ولاړ و. ملک یې غوښت. هلک د نیکه د کوټې خواته منډه کړه، نه و. دالان ته ورغی، له موره یې پوښتنه وکړه. بیرته لویې دروازې ته ورنږدې سو. سړی یې وپوهاوه چې نیکه په کور کې نسته. سرمعلم ګام واخیست، خو تواب یې تر مخ ودرېد. سر یې وځړېد. ورو یې وویل نیکه مې مور ته بلا وایي، پلار مې د سیاسرې نوم ورباندې ایښی، تره مې خپله ښځه عاجزه بولي. دا ولې؟ سرمعلم وخندل. په اصلي نومونو یې شرمېږي. تواب وویل په رښتیا هم شرم دی؟ سړي د تواب په سر لاس ورتېر کړ. ورو یې وویل زموږ د پیغمبر مور بیبي امینه نومېده، میرمن یې بیبي خدیجه وه، بله میرمن یې حضرت عایشه وه، لور یې هم بیبي فاطمه. که شرم وی بیا مو په همدې نومونو نه یادولې. سرمعلم روان سو. تواب یوه شیبه د دیوال سیوري ته کېنست. د نوې کلا پخڅه د کلي له ټولو کورونو لوړه وه، خو لا هم خټې پرې تپل کېدې. ورهاخوا د غره پر څوکه د سپینو واورو سکله نه وه ختلې. تواب تر پړي لاس تاو کړ. د سا د سرخ غونجا سوه، ډکه بوکه راوخته. جوجو د رڼو اوبو پر سر ناست و. تواب په بیړه وویل په سا کې دې څه کول؟ جوجو ټوک کړل. د هلک پر اوږه کېنست. له چونګښ مې معلومات غوښتل. ژوند یې سخت و، په تیاره کې اوسېده، شکایت یې نه درلود. ویل یې چې ښه ده انسانان نه وینم. تواب ډکه بوکه په سطل کې تسه کړه. سطل یې کوچني سخوندر ته کښېښود. جوجو وویل ښه یې نه ساتې، ورته وګوره، وربوز یې له اوبو نه پورته کېږي. تواب په بیړه وویل پلار مې. جوجو ورک سو. باتور په چوتره کې ودرېد. په زوټه یې وویل د میلمنو د کوټې کنجي کیلۍ راوړئ. ډنګره ښځه په بیړه له کوټې راووته. په سره سپڼسي کې پیلې کنجي کیلۍ سړي ته ونیوله. باتور له کلا ووت. تواب ګړندي ګامونه واخیستل. د میلمنو کوټه د کلا په دیوال پورې شنتې وه. هلک کوټې ته ورننوت. نیکه د اوږدې کوټې په بر سر کې ناست و، له میلمه سره یې خبرې کولې. تواب سړي ته لاس ورکړ. وره ته نږدې کېناست. میلمه ته یې وکتل. تیاره وه، څېره یې ړنګه ښکارېدله. پلار یې راغی. د ګاز پر ډبې پورې تړلې جالۍ ته یې اور لګیت ونیو. له فش سره پر سړي ژړه رڼا ولوېده. میلمه له عمره پوخ و. ول خیرنه لونګۍ یې تړلې وه. د تورې پزې پر پلنه څوکه یې د کال دانې داغ ښکارېدو. د تواب زړه تنګ سو. کور ته لاړ. مور یې په نغري د بخار دیګ ایښی و. لندو بوټو خوله نه اخیسته. ښځه په لوګي کې پټه وه. تواب د ټراکټر ټیلې ته ورغی. ګیلنه یې راپورته کړه. بیرته نغري ته راغی. ګیلنه یې کږه کړه. تر بوټو شنه لمبه راتاو سوه. تواب خپلې مور ته وکتل. په سترګو کې یې د دیګدان لمبه ښکارېدله.
تواب یوه شیبه ودرېد، بیا یې په سر کې څړیکه سوه. نری درد یې تر تندي پورې راغی. کوټې ته لاړ، اوږد پرېوت. وخت ووت، له چوترې د پلار غږ رالی. د تواب پوښتنه یې کوله. تواب دالان ته ننوت. بدنۍ او چلمچي تیار ول. نیغ د میلمنو کوټې ته لاړ. د میلمه له لاسونو خړې اوبه تویې سوې. پر دسترخوان د لندې ډوډۍ 2 کاسې کښېښودل سوې. تواب ورته نږدې کېناست. میلمه ته یې وکتل. لارې ګولې وروسته به یې د لاس یوه ګوته څټله. د غوښې وار سو. د تواب تره پر یوه اوار پاستې غوښه په 4 برخو تقسیم کړه. میلمه ته یې وکتل. ستا یې تر څو؟ میلمه په ډکه خوله وویل تر 10. سړي له یوه سره حساب پیل کړ. 1 2 3. ده به په هره برخه غوښه خپله ګوته یې ښودله. 10مه شمېره پر یوه غوړه برخه راغله. هماغه برخه غوښه یې د میلمه تر مخ کښېښوده. پاتې برخې هم په همدې توګه تقسیم سوې. ښه شیبه ووته. ژامې خوځېدلې. تواب د خپل پلار غږ واورېد. درغله. ورو یې وکتل. میلمه ته یوه غټه ګوله نیولې وه. میلمه وویل بس دی نیسم خوړلی، خو د باتور لاس هماغسې په هوا کې پاتې و. میلمه ګوله ور واخیسته. د تواب تره هم په پاس کې غوښه ونغاړله. غټه ګوله یې ترې جوړه کړه. میلمه نه خوړله، خو د تواب تره ټینګار کاوه چې د پسه لم دی. سړی مجبور سو. ملک هم په زور سپینه غوښه ورباندې وخوړه. د تواب اوږه درنه سوه. جوجو وویل میلمه یې په ډېره غوښه مړ کړ. تواب په ټیټ غږ وویل دا زموږ رواج دی، د میلمه عزت کوو. شیبه وروسته د دسترخوان ټول سو. تواب د لاس اوبه ور واچولې. بیا په چایو پسې لاړ. کله چې بیرته راغی، میلمه په خوند یوه کیسه راخیستې وه. یاره ملکه عجب سوډر شی و. د کلاشینکوف 2 ګولې یې خوړلې وې، خو بیا هم چاړې ته یې ځان نه ورکاوه. ملک په خبره کې ورولوېد. څنګه دې وموند؟ سړي په خوند وویل بس چا راته وویل چې د بدیدار ورور دی، زنګله ته وتلی. ما هم کلاشینکوف راواخیست. یوه دره مې پسې وغوښته، خو پیدا مې نه کړ. بیا خدای مهربانه سو، د تبر غږ راغی. ورغلم. د یوې سړۍ له تنې مې ور وکتل. شریف یوې وچې ونې ته تبر نیولی و. بس همهلته ورته پرېوتم. د کلاشینکوف زخه مې ورته سیخه کړه. ټاک ټاک سړی بوس راواوښت. منډه مې ور واخیسته. په ګېډه کې لګېدلی و، خو لا یې هم چاړې ته ځان نه ورکاوه. په ډېر زحمت مې ستونی ور پرې کړ. د تواب اوږه درنه سوه. جوجو وویل ولې؟ تواب په خبره کې ور ولوېد. نه پوهېږم. نیکه وخندل. یار عبدالرحیمه نر کار دې کړی د زمری یې زمری. میلمه په خوند وویل اوس به ګلاب شاه ته معلومه سوي وي چې بدي څه ته وایي. نیکه په خبره کې ور ولوېد. ګلاب شاه دې نه کو پیدا؟ نه په خدای. چا ویل چې ایران ته تښتېدلی؟ بس په کومه ورځ چې زما ورور راویویست له همهغه ساعته ورک دی. خو ښه سو، ما یې هم د ورور ستونی ور پرې کړ. خلاص په خلاص. د نیکه خندا پورته سوه. یار عبدالرحیمه زمری یې ولا زمری. جوجو وویل زمری څه ته وایي؟ تواب وویل یو حیوان دی. نو میلمه ولې د دې نوم په اورېدو وپړسېد؟ حتما به کوم ښایسته حیوان وي. نه، زموږ د مکتب په کتاب کې عکس سته. ببره بد شکله څېره لري. جوجو وویل ته به نه یې خبر، بوی به یې ښه وي. که داسې وای نو پر خوله به او پزه به یې مچان نه راټولېدل. هوښیار به وي. نه، یوازې په ښکار کې پیاوړی دی، نور ژوندي ساري وژني. جوجو وویل بیا خو د نیکه سم ورته وایي، میلمه په رښتیا هم زمری دی. د نیکه غږ رالی. والکه څنګه لکه مچ له ځان سره بونګېږي. تواب ورخطا سو. ایس په منډه د باندې ووت. کلا ته ننوت. په چوتره کې غلی کېناست. چوپ په چوپتیا و. پورته په رڼو ستورو کې د تیارې سور څراغ مړ او بل کېدو. جوجو وویل ښه نو زمری مو د غیرت نښه ده. هلک غلی و. جوجو وویل په تاسو کې قتل څومره اسانه دی. هلک په خبره کې ور ولوېد. خپل وار بدل یې واخیست. جوجو وویل قتل ګلاب شاه کړی و، ورور یې څه ګناه درلوده. تواب په خبره کې ور ولوېد. سر دې مه خرابوه، دلته 100 کلنې بدۍ پاته دي. مړی نیکه کړی وي، غچې له لمسیانو اخلي. ناڅاپه ډزې سوې. 2-3 دقیقې پرله پسې ډزې. تواب له چوترې ټوپ کړل. په منډه له کلا ووت. نیکه او د تواب پلار هم د باندې ول. د میلمه درک نه و. نیکه په بیړه وویل توابه زویه له میلمه سره پاته سه. تواب کوټې ته ننوت. میلمه دیوال ته غلی ناست و. ورخطا ښکارېدو. وروسته یې د ګاز ډبې ته لاس ور وغځاوه. تیاره سوه. تواب وویل ډزې په کلي کې دي. د میلمه وارخطا غږ یې واورېد. تا ته د بدۍ زور نه دی معلوم. د ښځو چغې سوې. تواب کړکۍ خلاصه کړه. د کلي له منځه کوکې بغارې راتلې. تواب وویل
مه ویرېږه په تا پسې نه دی راغلی. ځواب یې وانه ورېد. تواب د باندې ووت. په کوڅو کې بل څراغونه ګرځېدل. مخکې لاړ. د کلي منځ ته ور ورسېد. خلک راټول ول. تواب اخوره ته وخوت. پر یو چا سپین څادر هوار و. د څادر یوه برخه په وینو سره وه. له سنګلوري کوره د ښځو کوکې لوی لوی بوغارې راتلې.